دوی راغلي تر څو د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو کم رول او د نارینه‌وو پراخ ګډون په اړه د خلکو پخوانی تصور بدل کړي. یونا کاټو چې د ټوکیو د ټکنالوژي انسټیټیوټ د دریم کال زده کړیاله ده، یوه له کم شمېر ښځو ده چې په دې برخه کې څېړنې او زده کړې کوي. لومړی له دې امله ورته لیواله شوم چې له ریاضیاتو څخه خوند اخلم. له دې امله دا د کار لویه برخه وه. لکه څنګه چې مې مطالعې ته دوام ورکاوه، غوښتل مې د خلکو د ژوند لپاره یو ګټور کار وکړم. زما د توکو جوړول ډیر خوښیږي، نو فکر مې وکړ که وغواړم دا کار وکړم، علم به یې چورلیز وي. په دې څانګه کې د نجونو محصلینو کموالی د جاپان لپاره په لوی سرخوږي بدل شوی، تر دې چې دا هیواد تر 2030 کال پورې د ټکنالوژي په برخه کې د 990,000 ښځینه کارکوونکو د ګمارلو په لټه کې دی. تر اوسه هم په جاپان کې پراخ تعصب موجود دی چې ښځې د علم لپاره مناسبې نه دي او پوهنتون ته د تلو اړتیا نه لري. زه فکر کوم دا هغه لامل دی چې ولې د علم، ټکنالوژۍ، انرژي او ریاضیاتو برخه کې د ښځو شمیر کم دی. دا په داسې حال کې ده چې د میتسوبیشي په څیر ځینو کارخونو ویلي د هغوی موخه د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو 10% ګمارل دي. دا شمیر په 2015 کال کې 15% و.